د خوست قومي مشرانو له اوسنۍ ادارې غوښتنه د قومونو ترمنځ د ستونزې هواری او د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې شوې دروازې خلاصېدل دي. د دوی په خبره د قومونو او کورنیو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو بیه اوسني ځوانان چې تل یې د سولې لار خپله کړې پرې کوي او تر ډېره دوی قرباني کیږي. دوی له مسؤلو چارواکو غوښتنه وکړه چې د قومي شخړو په هواري کې هلې ځلې وکړي. دغه ته باید امارات د نظام یو اساسي لاره ولټوي، یو اساسي چاره ورته پیدا کړي چې په د ټولو قومونو کې د کورنۍ مشکلات چې دي، د شخړې چې دي، دا که خدای کول چې دا حل شي. د دې لپاره باید یوه مقتدره بصالحته شورا جوړه کړي د ټولو خوست د ولسونو. موږ د دین حکم ده چې په نر او ښځه تعلیم فرض ده، نو چې فرض ده دغه زده کړه خو هر سړي ته ضرور ده، خصوصا بیا د طب په برخه کې که نه چې د موږ خویندې که هغه شي د طب د نګاه نه به سبا موږ ډېر شو د هغه موږ خویندې او ډېرې باعزته خویندې او بیا مثال هغه داسې وي چې خدای ما که ډاکټرانو ته یا نارینهو ته به مجبورېږي، نو که داسې وي چې تعلیم وي امکان لري چې د موږ د خویندو پرده د هغې سره د ټولو د په زرونو خویندو د یوې خور سره پرده پټه شي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال عبدالکبیر ویل د اسلامي نظام په حاکمولو کې د هیواد ټولو قومونو برخه لرله. نوموړي خوست میشتو قومونو ته په هره برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. نو موږ تاسې ټول په دغه شل کلنه مبارزه کې سره شریک خلک یو او دغسې تبلیغ چې څوک کوي چې اسلامي امارت مخکنیو مجاهدینو ته په احترام باندې قایل نه ده، دا د هغه خپله خبره ده، دا د اسلامي امارت پالیسي په هیڅ صورت نه ده. منګه د اتحاد جماهیر شوروي د وخت مجاهدین خپل مشران وروڼه بولو. د اسلامي امارت پر راتګ سره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او بیا د پوهنتونونو دروازې بندې شوې چې اوسنۍ ادارې لامل د نصاب بدلول او د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو پیلول و، خو تر اوسه دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.